سلامونه نیک هیلې مې قبول کړئ. شمس رحمان یم د رشیدې ټیچ یوټیوب چینل څخه. په دې پلیلیست کې موږ تاسو پر سپیسیس باندې بحث کوو په پښتو ژبه باندې. موږ تاسو لومړنی درس سپیسیس سیټاپ ده او د هغه څخه د هغه معرفت او پېژندګلوي ده. موږ تاسو ارتباطي لارې یوټیوب، فیسبوک، واتساپ، ټلګرام تاسو وینئ. موږ تاسو په دې لیکچر کې به موږ تاسو سپیسیس تشریح کوو چې سپیسیس څه شی ده، کوم سافټویر ده، د څه لپاره کاریږي، د هغه انسټالیشن به وایو، د هغه معرفت، د سپیسیس ورک سپیس، ډاټا ویو او وریبل ویو، د نومېښودنې لپاره رولونه او څنګه کولی شو ډاټا انزرټ یا داخله کړو. وایي سپیسیس څه شی ده؟ موږ تاسو وایو چې سپیسیس یو سافټویر ده چې د آی بي ایم اوس مهال د آی بي ایم کمپنۍ لخوا اخیستل شوی. راځئ خلاص ډول یې تشریح کړو. دغه د سپیسیس درسونه د بګینر لپاره یعنې هغه څوک چې بیخي له سپیسیس سره بلدتیا نه لري نو هر څه له شروع څخه تدریس کېږي. سپیسیس دا یو مشهور پروګرام ده چې د احصایوي انالیزونو لپاره ډېر کارېږي، خصوصا په هر فیلډ کې ډېر کار وړ ده. مثلا خصوصا په سوشل ساینس کې ډېر د استعمال وړ ده. سپیسیس یو احصایوي سافټویر ده یا پکې داسې د ډېرو کمپنیو، د سازمانونو، مارکیټونو او هر هغه څوک چې انالیز او تحلیل ته ضرورت لري د یوه لخوا کاریږي. سپیسیس مخفف ده د سټاټیکل پیکیج پور د سوشل ساینس سره او ډېر اسانه ده د زده کولو لپاره. موږ تاسو کولی شو ډېر په اسانۍ سره سپیسیس زده کړو ځکه دا یوزر ګرافیکل انټرفیس لري، د هغه لخوا له لارې موږ ډېر په اسانۍ سره زده کولی شو. په دې کې سمپل سټاټسټیک او کامن سټاټسټیک ټسټونه کولی شو ترسره کړو. سپیسیس لومړنی ریلیز په 1988 کال کې شوی ده، یعنې له نن ورځې څخه 53 کاله مخکې. او اوسنی ورژن یې 20 ورژن پورې راغلی ده چې د تېر کال یعنې 2000 د جون پر 19 باندې راغلی و، له نن څخه شپږ میاشتې تقریبا مخکې. او اوس مهال سپیسیس چې ده د آی بي ایم کمپنۍ لخوا اخیستل شوی ده او اوس مشهور نوم چې دی پرې یادېږي آی بي ایم سپیسیس سټاټسټیک په نامه ده. دغه درې نفره چې تاسو وینئ چې نومان او هیلې ده، دا درې نفره د دې سپیسیس ډیولپران دي یا دوی جوړ کړی ده. سپیسیس موږ کولی شو په وینډوز اپریټینګ سیسټم، مک اپریټینګ سیسټم او لینکس کې اجرا کړو. هم کولی شو په 32 بیټ او هم کولی شو په 64 بیټه کې اجرا کړو. او سپیسیس د جاوا له پلیټفارم څخه کار اخلي. د دندې کولی شو سټاټیکل انالیز مثلا په دې کې ترسره کړو، ډاټا ماینینګ ترسره کړو، ټیکس انالیز ترسره کړو او ډاټا کلیکشن ترسره کړو. کولی شو د سپیسیس له سایټ څخه لیدنه وکړئ چې دلته ذکر شوی ده. سپیسیس یو زیات کارېدونکی د انالیز او تحلیل لپاره سافټویر ده چې په سوشل ساینس کې ډېر کارېږي یا د کار ساحه یې بیخي پراخه ده. ډېر وخت وایي د مارکیټ ریسرچرانو لخوا، د هیلث ریسرچرانو لخوا مثلا صحي سروې ترسره کوي، د سروې د کمپنیو لخوا، دولتونو لخوا، تعلیمي سروېګانو لخوا، تجارتي او داسې نورو لخوا استعمالیږي. سپیسیس چې د ډاټا په اسکي ډول سره وایي، یعنې کولی شو موږ تاسې دې ته په اسکي ډول ډاټا داخله کړو. چې دا داسې خاص موضوع نه ده، خو بیا هم کولی شو موږ تاسې په پښتو دري باندې دې ته ډاټا داخله کړو. هدف له دې څخه ده. او د سپیسیس اوټپوټ چې ده ډاټ اس پي وي پر ایکسټنشن باندې سیټ کېږي چې سپورټینګ پایورډ ټیبل د دې مخفف نه. او کولی شو موږ تاسې له دې څخه اوټپوټ د ورډ په شکل، د ټکسټ په شکل، پی ډي ای په شکل، اکسل په شکل ترلاسه کړو. کولی شو
له دې څخه HTML فایلونه XML فایلونه هم لاسته راوړو او ګرافیکي تصویرونه یې کولی سو د JPG PNG BMP او MF ډول یا په اکسټنشن باندې هم ترلاسه کولی سو دلته ځینې هغه سافټویرونه چې موږ ته نومریکل انالیز یا عددي تحلیل یا انالیز موږ ته سرته رسوي چې عبارت د له مطلب څخه جیني سمپ نامه او دا نور ټول سافټویرونه چې دي تاسې کولی شئ ووینئ دا ټول سافټویرونه موږ تاسو ته عددي انالیز یا په اعدادو یا په نمبرونو باندې اعدادو باندې انالیز راته سرته رسوي ځینې هغه سافټویرونه مثلا چې احصایوي کړنې موږ ته څرګند تاسې وینئ چې ADMB ده او داسې نور OpenBUGS ده چې وب نړۍ کې موږ تاسې سپیسیس هم ویلی شو چې دا هم یو سټاټیکل سافټویر ده دلته تاسو ته مکمل تشریح کړی چې سپیسیس موډولر لرو سپیسیس سټاټسټیک لرو دا هر څه تاسو کولی شئ ځان سره ووایاست زه اول د سپیسیس انسټالیشن کوم نو مخکې له مخکې ډاونلوډ کړی راځو انسټالیشن باندې پیل کوو دا لیسانس کولی شئ تاسو یې ووایاست راځو انسټالیشن کوو البته په اډمنسټریټور موډ کې اجازه ورکوم دا ورژن چې دا د 40 ورژن ده نو دا چې اوس 20 ورژن هم راوتلی ده کولی شئ استعمال یې کړئ نن څخه تقریبا شپږ میاشتې مخکې د 2020 کال جنوري 19 تاریخ ده انشاءالله هغه تاریخ باندې راغلی نوی ریلیز یې کولی شئ دا ټول سافټویرونه د IBM د خپل سایټ څخه هم ډاونلوډ کړئ اوس سپیسیس د IBM مربوط ده د IBM په واسطه اخیستل شوی ده او دا 32 بیټ او 4 بیټه دواړه ورژنونه لري کولی شئ له دواړو څخه استفاده وکړئ هغه کمپیوټرونه چې پروسیسر کم ولري د هغو سیسټم 4 بیټه نشي سپورټ کولی کولی شئ 32 بیټ څخه استفاده وکړئ لیسانس یې اکسپټ کوو پایتون اسینشل کولی غواړئ یا مې ورسره انسټال کړئ یا نه غواړئ ما سره شته غواړو چې انسټال یې کړم اکسپټ کوئ نیکسټ کولی شئ دلته د هغه انسټالیشن په ترتیب مشخص کړئ چیرې غواړئ دغه سپیسیس انسټال شي بای ډیفالټ زه نیکسټ کوم دا هغه سافټویرونه چې موږ تاسو ویل چې عددي انالیز موږ ته سرته رسوي کولی شئ تاسې انټرنیټ کې سرچ پسې وکړئ چې مثلا د دوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړئ د دوی خوبیانې او مثلا ښه به د ځان لپاره معلومات ترلاسه کړئ مثلا ایمیل ډاټ نیټ کولی شئ استعمال کړئ د دې په اړه کې معلومات لاسته راوړئ دا هم ښه سافټویر ده او موږ تاسې سټاټیکل انالیز لپاره هم سافټویرونه ټولونه لرلو شیزمي په نامه دا مثلا SOCR ده سپیسیس چې موږ تاسې وویلو PSPP ده چې دا هم یو پرې الټرنیټیو یا د هغه جانشین د دې سپیسیس تر اوسه چې دا انسټالیشن سرته رسېږي زه ویډیو ته روان یم د سټپ انسټالیشن پای ته ورسېدو نو اوس راځو IBM لانچ کوو
اوس له موږ څخه رجسټر غواړي کولی سو د ټرین ورژن په رقم هم استعمال کړو یا کولی سو لیسانس کې ورکړو. لیسانس کې داخلولو لپاره راځو د خپل لیسانس کې ورکړو. Next. 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 Znowu też software register شو. دا لومړنۍ صفحه ده، کولی شو دا کلوز کړئ چې نور مخته رانشي. دا موږ تاسې د IBM سافټویر ده چې هغه موږ تاسې هر څه خپلې منوګانې لري، فایل او ایډیټ او ویو. دا موږ تاسې ورک سپیس ته کولی سلایډ ته یې ولاړ شو. سلایډ څخه موږ تاسې ورک سپیس باید معرفي کړو، ډاټا ویو او وریبل ویو. نو موږ سافټویر انسټال شو. دغه ساحه چې موږ تاسې وینو دا ساحه د موږ تاسې ورک سپیس ده، کولی شو دلته موږ خپله کړنې او عملیات او ډاټا انټري ترسره کړو. دا زموږ تاسې منوګانې دي چې هره منو کولی شو یو جلا جلا یې مستقلې ویډیو په واسطه باندې تشریح کړو چې زیات معلومات لري. دا لاندې برخه کې چې تاسې وینئ موږ دوه برخې لرو، یو ډاټا ویو ده یو وریبل ویو ده. ډاټا ویو چې په دې رقم باندې چې موږ تاسې هغه ډاټا کومه شتون لري هغه انټر سوی ډاټا هغه موږ ته ښکاري. وریبل ویو چې دا ډاټا تر لاندې کوم خصوصیات لري، مثلا ډاټا نوم څه شی ده، ټایپ یې څه شی ده، او مثلا ډیسیمل اشاري عدد څو دانې لري، لیبل مثلا ورکړی که نه درکړی په دې رقم باندې. چې دا به بیا په راتلونکي درس کې د ډاټا انټري کول چې څه رقم کولی شو ډاټا انټري کړو او که څه رقم کولی شو وریبلونه معرفي کړو په جلا ویډیو کې تشریح کړو. دا هره مینو هم جلا جلا تشریح ته ضرورت لري، مثلا ایډیټ کولی شو جلا تشریح کړو، ویو ډاټا فیل کولی شو جلا تشریح کړو، ترانسپارم مثلا د انالیز برخه جلا تشریح کړو چې د هر مینو ته جلا جلا یو مستقل ویډیو ته ضرورت لري چې باید مستقل ویډیو باندې تشریح شي چې زیات مینوګانې لري شي. او وریبل کولی شو هم دلته خپل د وریبل نوم معرفي کړو، ټایپ یې معرفي کړو چې مثلا له کوم ټایپ څخه ده، کولی شو وریبل دلته معرفي کړو. مثلا دلته لیکو یو. موږ تاسو ته اتومات دغه IBM سپیسیس دې ته یو نوم ورکوي چې مثلا د وریبل 001 په نامه. کولی شو دا تغییر هم کړو. راځو وریبل ویو ته نوم یې کولی شو تغییر کړو. مثلا موږ تاسو اتومات ID ته اول ضرورت لرو، نو ID لیکو. موږ تاسو وایاست له کوم ټایپه ده، نو موږ ټایپ کولی شو له نمبر څخه واخلو، له ډاټ څخه یې واخلو، مثلا ډاټا واخلو. د که چیرې پیسو ته دغه وریبل یو پیسو اندازه یا مقدار کولی شو له پیسو له مقدار کار واخلو. مثلا خپل د خوښې وړ کرنسۍ هم معرفي کولی شو، کولی شو افغانۍ ورته معرفي کړئ. له نمبر څخه مثلا موږ تاسې باید ډیفالټ وده مثلا څونه ویټ ولري، دا موږ تاسې عدد چې دلته داخلوو څونه ویټ ولري، ته یې اتومات اته کړي 1 2 3 4 5 6 7 8. دا خیري حد ده چې موږ تاسې کولی شو عدد داخل کړو. عدد داخلولی شو خو صرف د ښکاره کولو لپاره موږ تاسې باید دا ساحه دغونولو. کله چې دا داسې هم پراخه کړو وریبل ویو کې وینو البته اته داخلولی شو بغیر له ډیسیمل کولی شو دلته معرفي کړو، او پراخوالی کولی شو دلته معرفي کړو. مثلا اوس اته ده، دې په کمولو سره دا اوله سره راځي، دا د هغه یو وریبل چې موږ تاسې انټر کوو د هغه پراخوالی ده، او داخلي د عددو شمېر کولی شو ډیسیمل جلا او اشاري برخه جلا معرفي کړو.
کولای شو دې ته لیبل ورکړو چې دا زموږ آی ډي ده مثلا هر څه چې زړه کې کولای شو دلته داخل کړو. یو مهم خبر دا ده چې په نوم کې نسو کولی موږ تاسې سپیس کار کړو مشخص توري سره بېرته کولی اصلاحات مراجعه وکړو. دا نور څیزونه کولی شو بیا وروسته هر څه ووایي او دا انلاین مثلا دا موږ تاسې عادت و ښي طرف کې چپ طرف کې مرکز کې مثلا مرکز یې ټاکو موږ تاسې د عادت مرکز کې واقع کېږي. راځو د وریبلونو د رولونو لپاره د وریبل لپاره یا د متحولونو لپاره څو رولونه یا قوانین موږ تاسې دا باید عملي کول باید نو سپیس موږ تاسې نشو کولی چې وریبل کې د دوو منځ کې سپیس یا فاصله کار کړو. د هغه په ځای کولی شو توره غټ ولیکو یا مثلا کولی شو انډرسکور ولیکو. راځو ګورو چې واقعا داسې ده که نه ده. که چیرې اوس مثلا ولیکو دلته پیرس نیم دوی دواړو تر منځ فاصله ورکوو نو شاید کار وکړي شاید نه کوه فرست فاصله ورکوو نیم موږ ته وایي چې دا وریبل نیم چې ده دا غلط کرکټرونو څخه کار اخیستل شوی ده په دې رقم باید نه شي. راځو هغه د دی چې مثلا وریبل نیم چې سپیس کارولی نه شو باید غټ توری کار وکړو کولی شو مثلا په دې موږ تاسې واخیسته نو هغه زموږ تاسې د وریبل نوم واخیست کولی شو انډرسکور څخه هم کار واخلو مثلا لاست انډرسکور نیم په دې حال هم قبلوي. بل مشخصو یا سپیشل کرکټرو څخه کار نشو اخیستلی مثلا له اټ څخه له ډالر ساین څخه ندایې څخه له دغو تورو څخه کار نشو اخیستلی. ګورئ مثلا موږ لیکو چې آی ډي اټ البته په شروع کې نشو کولی چې له دې څخه کار وکړو دا عدد موږ مخته معرفي کړی ده مثلا داش آی ډي نشئ کولی و له دې څخه کار واخلئ او کناټ پیویت او شروع نشئ کولی په نمبر باندې وکړئ یعنې له نمبر څخه استفاده نشئ کولی مثلا موږ نشو لیکلی چې 12 مثلا ادرس موږ ته اجازه نه راکوي چې شروع باید په نمبر باندې نه وي. او هر وریبل نیم باید یونیک یعنې تکرار نه وي راغلی که چېرې تکرار وي هغه له موږ څخه نه قبلوي. ګوره موږ تاسې فرست نیم لرو بیا یې کوو فرست نیم موږ تاسې ته وایي چې دا ډوپلیکیټ ده دا نه قبلوم یا دغه مشکل لري. او د هر کرکټر شمیر یا د تورو شمیر باید له 40 کرکټرونو یعنې متحول د نوم د کرکټرونو شمیر باید له 40 څخه کم وي له 40 زیات شي هغه له موږ څخه نه قبلوي. مثلا ګورئ دا شاید کم راغلی البته دا ځای کې نو کنیوز نو شاید داسې وي چې کولی شي له 40 څخه کار واخلي او له کمو څخه زیاتو څخه استفاده مه کوئ ځکه دا د وریبل نوم بیا یو ګنګس حالت ځان ته خپلوي. نو شاید دا زموږ تاسې کرکټرو شمېر دلته 40 نه وي پرې شوی. اوس ګورئ زموږ تاسې کرکټرو شمېر له 40 څخه واوښت نو موږ څخه نه قبلوي چې مثلا د وریبل نوم وایي ډېر اوږد ده دا موږ نشو قبلولی. مننه له تاسو څخه چې موږ سره وئ دا د آی بي ایم اسپیسیس لومړنۍ ویډیو چې موږ تاسو په هغه کې د آی بي ایم پېژندګلوي وکړه او سیټ اپ مو انسټال کړو. د راتلونکو درسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ له ملګرو سره هم شیر کړئ. خوشحاله کېږم چې
په خپل نظریات او پوښتنې په کمنټ کې راسره پرېږدئ. مننه چې تر دې دمه راسره وئ. د الله په امان.